تازه خبره د ولسمشر غني د ځای معلوماتو شو. ولسمشر غني په کوم هیواد کې ده، کله به له افغان ولس سره خبرې وکړي. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان اسلامي جمهوریت د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني ځای معلوم شو او ویل کېږي چې هغه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې دی. ولسمشر غني چې د اګست په 15مه نیټه له خپلو نږدې ملګرو سره د افغانستان څخه ووت. ویل کېدل چې تاجکستان ته تللی او له هغه ځایه بیا عمان ته تللی دی، خو په اړه یې دقیق معلومات نه ول. اوس تازه کابل نیوز په یو خبر کې ویلي دي چې یوې سرچینې ورته ویلي دي چې ولسمشر غني اوس مهال په دوبۍ کې دی او غواړي چې په همدغه هیواد کې میشت شي. په اشرف غني باندې ځینې خلک دا تور هم پورې کوي چې هغه له ارګ څخه د وتلو پر مهال له ځان سره په میلیونونه ډالر هم وړي دي، خو ډیری نور خلک بیا دا خبرې یوازې ادعا ګڼي. یادولو وړ ده چې ولسمشر غني له کابل پرېښودلو څو ساعته وروسته طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړ او بیا ارګ ته ننوتل چې اوس ټول واک د افغانستان د طالبانو په لاس کې دی. یاد دې وي چې طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی پرون مازدیګر افغانستان کندهار والي ته داخل شوی دی او یادونه شوې ده چې دغه پلاوی به نن کابل ته راشي او له حمید کرزي، ګلبدین حکمتیار او عبدالله سره به د واک د انتقال په اړه سلا مشورې او خبرې وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو سره تر پایه پورې لیدلی وي. کوم دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.